نوې کابینه او د پخوانیو څیرو ټاکلو لړۍ څه ته اړتیا ده او ولسمشر غني څه غواړي؟ د افغانستان جمهوري ریاست جنجالي ټاکنې چې اوس یې هم دعوا او کشمکشونه روان دي، ګټونکی محمد اشرف غني د نوې کابینې پر جوړولو پیل کړی دی. هغه له لوړې کولو وروسته د مقرریو په لومړي کې سید یوسف غضنفر په اقتصادي، سوداګریز پراختیا او د فقر کموالي په برخه کې د خپل فوق العاده استازي په توګه معرفي کړ، چې هغه ته یې ځانګړي امتیازات او صلاحیتونه هم ورکړي دي. د مالیې وزارت نومان عبدالهادي ارغندیوال چې د حزب اسلامي له مخکښو څیرو دی، د مالیې وزارت سرپرست او نومان په توګه معرفي شوی دی، چې په دې وروستۍ کې له ګلبدین حکمتیار سره د هغه اړیکې خړپړ شوي وو. د بهرنیو چارو وزارت نومان په یو بل ګام کې ولسمشر غني د سولې او اعتدال ټیم مشر چې پخوا د ولسمشر غني نږدې متحد او د ملي امنیت شورا سلاکار وو، په تیرو ټاکنو کې سرسخت مخالف او نومانو د دی اوس بیا د ولسمشر متحد او د بهرنیو چارو وزارت نومان او سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت نومان همدارس د بامیانو والي طاهر ظهیر بیا د اطلاعات او کلتور وزارت د نومان په توګه اعلان شوی دی. که څه هم تر اوسه له پخواني اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره تر ټاکنو په سر راپورته شوي جنجال د پای ته رسېدو خبر نه دی ورکړل شوی، خو ویل کېږي چې ژر شاید دا لانجه پای ومومي. د حنیف اتمر او عبدالهادي ارغندیوال په څېر کسانو له ګمارلو ښکاري چې غني د یو ټولمول شموله حکومت په لټه کې دی، ځکه هغه د لوړې په مراسمو کې هم دا خبره یاده کړې وه او امریکا او نورې نړۍ هم په ځلونو دا وړاندیز کړی و چې د پخوانیو څیرو بیا صحنې ته راوستلو ځینې نیوکې پارولي. خلک انتقاد کوي چې په تېره دوره کې ولسمشر غني ټول پام ځوانې طبقې ته اړولی و، خو دا ځل لومړی ګامونو ښکاري چې ځوانان شاید د تیر په شان ونډه ونه لري، خو ښکاري چې ښاغلی غني او ډلې لا هم یوه ټاکلې تګلاره چې د راتلونکو نورو بدلونونو او سیاسي کړکېچونو لپاره چمتو اوسي او پرته له دې نشي کولی قوي موقف سره مخ ته لاړ شي. په دې وروستۍ کې تقریبا ټولو سیاسي څیرو سره د ولسمشر غني اړیکې خرابې شوي دي، په هغه تور پورې کېده چې په سیاسي مشرانو ورته اهمیت نه لري. او چې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې کېږي او په دې خبرو کې د دایمي اوربند ترڅنګ په راتلونکي سیاسي نظام بحث کېږي، باید افغان لوري هم له یوه قوي موقف سره مخ ته شي. تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سیاسي څیرو جنجالونو له امله دا دریځ یو څه زیانمن شوی دی. ترڅنګ یې ډېر کله حکومت د سولې په برخه کې په ناکامۍ هم تورنېږي. نو د دې لپاره چې دا غږ یو شي، افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له ادرسه بین الافغاني خبرې او مذاکرات مخ ته لاړ شي، نو ضرور ده چې دا ټول لوري باید سره یو ځای شي. پر همدې اساس به غني هم کوښښ کوي چې دا خلک ورو ورو په حکومت کې دننه کړي، ترڅو وروسته بیا په مقابل کې د خنډونو اچولو کوښښ ونه کړي. خو که چېرته غني د سیاسي مشرانو تجرید ته دوام ورکړي، نو ښکاره ده چې دا کار ورته ناوړه پایله لرلی شي. په عین حال کې نن هم د سویلي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز ویلي چې د دې مرستې به د افغانستان له یو ټولشموله حکومت سره وي. د هغوی هدف له ټولشموله حکومت هم دا دی چې ښاغلی عبدالله په شمول باید ټول لوري راځي او په حکومت کې سهم ولري. نو له دې ټولو داسې ښکاري چې ولسمشر غني به کوښښ کوي چې د عبدالله په شمول ټول خفا او مخالف لوري راپخلا کړي او بالاخره داخلي خنډونه چې حکومت کمزوری کوي حل او طالبان سره بین الافغاني مذاکراتو ته داخل شي. په واقعیت کې پکار ده چې اوس هر ډول مخالفتونه یوې خواته شي، ځکه که داخلي مخالفتونه دوام کوي، دواړه افغانستان ته ډیره بده پایله لرلی شي او ان د دې امکان هم لرلی شي چې افغانستان د سولې دا تاریخي فرصت له لاسه ورکړي.